انټرنټ په ټوله نړۍ کې د کمپیوټرونو لویه شبکه ده چې د ټلیفون د سیمونو، سپوږمکۍ او کیبلونو په واسطه یو له بل سره نښلیدلې ده او کولی شئ د ځمکې په ټوله کره کې معلومات ترلاسه کړئ او واستوئ. انټرنټ د معلوماتو د یو لوی لابراتوار په څیر دی چې ټول کولی شي په هر ځای کې له هغې څخه استفاده وکړي او تاسو کولی شئ د انټرنټ څخه د بیلابیلو کارونو د ترسره کولو لپاره مرسته ترلاسه کړئ. حتی تاسو کولی شئ له هغو خلکو سره خبرې وکړئ چې له انټرنټ سره نښلیدلي دي. تاسو کولی شئ سندرو ته غوږ ونیسئ، ویډیوګانې وګورئ، توکي وپیرئ او وپلورئ او حتی پیسې واستوئ. انټرنټ د نوي کاروبار د پیلولو په څیر له تاسو سره د نویو مهارتونو په زده کولو کې مرسته کوي. که چیرې تاسو غواړئ په خپل موبایل کې انټرنټ ته لاسرسی ولرئ، تاسو یو ځیرک موبایل ته اړتیا لرئ چې له یو کوچني کمپیوټر او ساده موبایل سره لږ ورته والی ولري. ساده موبایل د ځیرک موبایل په پرتله لږې ځانګړنې لري، مګر تاسو کولی شئ په هغې کې سندرې واورئ، انځورونه واخلئ او همداراز د یو پلټونکي له لارې انټرنټ ته لاسرسی ومومئ. د بیلګې په ډول د ګوګل کروم، اوپرا او یا فایرفاکس له لارې تاسو کولی شئ د انټرنټ بیلابیلو خدمتونو ته لاسرسی ومومئ او د واټساپ او فیسبوک له لارې تاسو کولی شئ د کورنۍ، ملګرو او هغو اشخاصو سره چې تاسو ورسره کاري اړیکه لرئ په اړیکه کې شئ. تاسو کولی شئ په یوټیوب کې ویډیوګانې، سندرې او ښوونیزې ویډیوګانې د مهارتونو د ترلاسه کولو په موخه وګورئ. په ګوګل او ویکیپیډیا کې د خپلې اړتیا وړ معلومات پلټلی شئ. له انټرنټ څخه د ډیرو کارونو لپاره ګټه اخیستلی شئ او تر ټولو مهم دا چې هر څوک کولی شي له انټرنټ څخه ګټه واخلي. نو له دې کبله له انټرنټ سره د یو رښتیني او عام مکان په توګه چلند وکړئ او له هغو کسانو سره چې تاسو ورسره خبرې کوئ او وینئ خپل چال چلند ته ډیره پاملرنه وکړئ. دا کار ستاسو سره مرسته کوي چې د نامعلومو اشخاصو لخوا له ځورولو څخه په امن کې پاتې شئ. تاسو کولی شئ مزاحم اشخاص بند کړئ او یا د هغوی مزاحمت ته هیڅ پام ونه کړئ. د بیلګې په ډول په واټساپ کې تاسو باید ډاډمن شئ چې ستاسو شخصي معلومات خوندي دي. د نامعلومو اشخاصو سره خپل نوم، پته او خپل نور معلومات مه شریکوئ. هغه اشخاص چې تاسو یې پیژنئ د اړیکې پر مهال ورسره احترامانه چلند وکړئ. که چیرې تاسو له انټرنټ څخه په خپل موبایل کې ګټه اخلئ، باید د خپلې اړوندې مخابراتي شبکې څخه انټرنټ وپیرئ. په انټرنټ کې د بیلابیلو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره تاسو د انټرنټ بیلابیلو اندازو ته اړتیا لرئ. د متن لوستل لږ انټرنټ، د موسیقۍ اوریدل د انځورونو د لیدلو په پرتله ډیر انټرنټ، خو بیا د ویډیوګانو کتل تر ټولو زیات انټرنټ مصرفوي. MTN د هر وخت په پرتله ډیر معلومات برابروي او اړیکې یې اسانه کړې دي. ولې یې همدا نن نه ازمویئ؟